ما مخکې په دې ټاپک باندې یو ویډیو کړی و چې هر که فرض که څوک تاسو ته په واتساپ باندې میسج وکړي، یعنی فوټوز ویډیوز مطلب میډیا څه شی هم راولېږي او هغه کس هغه ډیلیټ کړي ډایرکټ، نو دلته کې تا ته راشي هغه میسج، هغه چې څنګه ډیلیټ کړي نو تا ته شو کېږي نه. ټیک شو، نو دلته کې اوس دا شو کېږي بالکل. زه درته نن په دې دوو موبایلو کې ښیم ښه پریکټیکل. مخکې زما څه دوه موبایل ما تاسو ته نشو ښودلی، نو بیا خلکو په کمنټس کې لیکلی و چې یار دا دروغ دی، دا ټول فراډ او دوکه ده. اوس ګورئ، د یو موبایل نه به بل ته میسج کوم او بیا به د هغه کم نه چې میسج وکړم ډیلیټ به کړم، نو په دې بل کې به ما ته ښکاري چې دا په کوم ځای کې د څه وایس میسج کړی، د څه تصویر رالیږلی، د څه ویډیو رالیږلي ده. نو که هغې 2 منټه بعد ډیلیټ کړی او که 2 سیکنډه بعد ما ته به ښکاره شي چې د څه ډیلیټ کړه. که ویډیو مو خوښ شوه، داسې ویډیوګانې مو خوښې وي، نو ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ او دا چینل او پیج فالو کړئ چې تاسو ته هم داسې ویډیوګانې ملاویږي. اوس دې خوا ګورئ مخامخ، زه اوس د دې موبایل نه دې ته میسج کوم، یعنی دا ستاسو ملګری دی، تره زوی دی، کزن دی، ملګری دی، څه شی دی که نه، یار دی، دوست دی، څه شی دی، دا د هغه موبایل دی، دا ستا موبایل دی. ټیک شو، دا ولګېد تا ته اوس میسج کوي. ګوره دا به اوس ورشي واتساپ ته، په واتساپ په تا ته درولېږي، سوري دا واتساپ نه دی، دا دی، دې واتساپ ته راغی. صحیح شو، دا زما، دا ستاسو ملګری دی. ټیک شو، په دې ځای کې هغه ته درلېږي. ګوره ته السلام علیکم، څنګه لیاره، ما خو پروګرام کړی دی، روټۍ مې درله کړې ده او دغه دی، بیا سبا راشه. صحیح ده. اوس ګوره دلته ګوره دغه دی میسج راغی، وګوره ورته بره راغی، یعنې دا زما واتساپ دی، دا بره دا نوم چې لیکلی شوی دا زما دی. ټیک شو، میسج راغی، اوس دا میسج پینډینګ پروت دی. څه شی دی؟ پینډینګ پروت دی. اوس دا ولګېد ډیلیټ یې کړو، ستا دا ملګری دې ځای نه راغی. ګوره ته ګوره اوس دا ډیلیټ کوي هغه. ګوره ته څه شی شو؟ ډیلیټ کوي. ګوره ډیلیټ، ګوره ته ښه ډیلیټ فار می، ډیلیټ فار ایوری ون یې کړو. ځه میسج یې ډیلیټ کړو، دعوت یې در کړو، دعوت ختم شو. هلته میسج څه شو زما سره؟ ډیلیټ شو. دلته زه اوس راځم هغه میسج ته دی، باندې کلیک کوم، دې ته اوس راشه، میسج نشته. میسج څه شو؟ میسج سر وخوړو. ګوره ته اوس دا میسج نه دی، دا زما سره دلته سیو شوی دی. په کوم ځای کې دی؟ دې ځای نه وځه. ټیک شو، دا دی بره، دا دی ماته یو نوټیفیکیشن راغلی. ګوره ته دا دی، دا یې راښکته کړه، دا میسج دا دی، په دې ځای کې دی. ګوره ته ګوره ته اوس دا اوس زه پلی کوم. ګورئ داسې به راشم، دې ځای نه به وځم. ټیک شو، دلته کې یو ایپ دی، او درته زه اوس وښیم، او به ډاونلوډ کړئ. څه نوم دی د هغې؟ وامر، WAMR. ټیک شو، هغه ایپ په تاسو څه کوئ؟ ډاونلوډ به کوئ. چېرته لاړې یاره؟ WA دا اپلیکیشن دی، دا به ډاونلوډ کړئ. چې ډاونلوډ هم کړو، نو دا اوس ما چې کوم وایس میسج کړی و دا دی دلته دی، دا دی دلته دی. نو ګورئ ورته نه پلی کېږي که نه، دا به چېرته پلی کوو. ګورئ په دې ځای کې به کلیک کوئ، نوټیفیکیشن هسټري په دې، نو دا دی هغه، دا دی په دې بر سر کې وګورئ. ګوره ته څنګه لیاره، ما خو پروګرام کړی دی، روټۍ مې درله کړې ده او دغه دی، بیا سبا راشه. صحیح ده. ورسېدو نه، هغه میسج هلته ډیلیټ شو په واتساپ کې که نه، نو په دې ځای کې زموږ سره سیو شو. د دې نه میسج راغی، ډیلیټ شو. اوس د دې نه مثال په طور ته هغه تاسو ته ویډیو راولېږي، تصویر یا فوټو څه شی که نه، دلته کې اوس مثال په طور ویډیو هغه تاسو ته راولېږي او هغه هم ډیلیټ کړي، نو هغه به هم تاسو په دې ځای کې ګورئ. په دې وامر اپلیکیشن WAMR دا به لاړ شئ پلی سټور ته، دا به چې کوم دی د پلی سټور نه تاسو څه کوئ؟ ډاونلوډ کوئ. ټیک شو، پلی سټور ګوره ته WAMR داسې به ولیکئ. دا اپلیکیشن به تاسو څه کوئ؟ ډاونلوډ به کوئ، دا به الاو کوئ، دې له به اجازت ورکوئ، پرمیشن به ورکوئ. صحیح ده. او بیا به اوپن کوئ. چې څنګه م اوپن کړو، نو چې تاسو ته څوک هم میسج کوي، نو هغې چې ډیلیټ یې کړي هغه میسج، تصویر یا فوټو هر څه چې، نو په دې ځای کې به تاسو ته هغې مکمل ډیټیل راوړي او بیا یې اوپن کوئ. صحیح ده.